وای د مازغو په ځای لري چې سر کې بوسه. د ها مازغو د په مزغو ځای په ځای لري چې لري په سر سر کې کې بوسه، نو څه به وساتې د خپل ها پردي ناموسه. وای خاموشۍ کې تې په ډډه ها باندې کېنه، هر کله چې د شو دوست ها دشمن د اوسه. وای د غیرت په وخت ها ټوپک سره راوځه، اسینه بیا د نه ها پاتې وي کارتوسه. او چې کیسې ها مې هر وخت ډېر د ښه. نن غیرت کړي، نو هغه هم راته ښکاره ها شو تش ټپوسه. نو محمد جانه بسته کېنه په کلاره، او نن سبا په چا کې ها نه وینم خلوصه. ډېر ښایسته غزل مو وی، ډېر ښایسته خیالات مو دي او ډېره زیاته مهرباني. حیران خټک صاحب تاسو را سره خپل غزل شریک کړئ. زه به سره یو شریک کوم چې د حسن د صدقه وباسه یاره، دا مخ او نقاب نه مه وباسه یاره، او لږ پام کوه چې سترګې د خوږ نشي، لږ پام کوه چې سترګې د خوږ نشي، په خیال خیال د باڼه وباسه یاره. او ډېر ښه دی. نو وایه که نه څومره مینه غواړې، نو وایه که نه څومره مینه غواړې، ای راشه زما زړه وباسه یاره. او دا بیا ووایه، دا بیا ووایه. نو وایه که نه څومره مینه غواړې، ای راشه زما او جی ای راشه زما زړه وباسه یاره. او که غواړې چې ښایست مې د ژوندی وي، که غواړې چې ښایست مې د ژوندی وي، توبه د بېلتانه وباسه یاره. او کوڅه کې ملنګانو سوال قبلیږي، کوڅه کې ملنګانو سوال قبلیږي، او کله کله ورته وړه وباسه یاره. زما حیران خو داسې غزل لیکي، زما حیران خو داسې غزل لیکي، قسم دی چې توبه وباسه یاره. ښایسته شعر دی، ښایسته شعر دی. او دا ریاض احمد حیران صاحب ته یو ورځ په لاره کې یو ملګري وی چې یار زه ډېر سخت حیران یم. نو هغه ورته وایي حیران ته یې که زه یم؟ نو اوس ما ته دا ووایه چې حیران ته یې که هغه دی؟ نو خو بس دواړه حیران یو. حیران صاحب چې کوم دی هغه وایي که نه، هغه خپل ډیفینیشن خو کړی و چې زه ولې حیران یم. نو زه به درته ووایم زه خو خپل ډیفینیشن فعلا لا نشم کولی، ځکه چې دومره تجربه مې نشته که نه د ریاض احمد حیران صاحب. بس دا خبرې دي چې بس موږ داسې وطن کې اوسېږو چې بس سلسل لانجې، نو بس دې کې خو سړی بیا حیران پاتې شي که نه. موږ په خپله حیران یو، تاسو حیران یې، تاسو حیران یې.